سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکي: له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ. د امریکا یو محکمې په امریکا کې د افغان کډوالو د موقتي خوندیتوب پریکړه لغوه کړه. مایکل وان وایي له هند وروسته افغان کرکټ ملي لوبډله د اسیا پیاوړې لوبډله ده. له ایرانه د کډوالو د ایستلو دوام پرون شنبه څه باندې 20,000 افغانان اخراج شوي دي. د اسلامي امارت چارواکي وایي پرون شنبه څه باندې 20,000 کسان له ایرانه په اجباري توګه هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو کمیسیون پرون ماښام ویلي 11,350 تنه د اسلام قلعه له لارې او 8,900 د نیمروز له لارې ستانه شوي دي. که څه هم خبر کې ویل شوي د کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شو کسانو وضعیت کړکېچن یاد کړی دی. د ایران او اسرائیل تر جګړې وروسته ایران کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او د جبري ستنولو له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د افغانستان اسلامي امارت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دغه بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران ویلي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. د امریکا یو فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتي خوندیتوب حالت TPS د لغوه کېدو د ځنډ غوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډېری افغانان ښایي د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 10 د میرلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه. هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده، خو د TPS لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو تمدید نشي. دا حکم نږدې 11,200 افغانان کډوالو اغیزمن کوي. دغه افغانان ته وروسته له هغه چې طالبان په 2021 کال کې پر افغانستان واکمن شول د موقتي خوندي حالت اقامت ورکړل شوی و، ځکه بیرته ستنېدا یې خطرناکه وه. د کډوالو د حقونو مدافع ډلې د حکومت دغه پریکړه محکمې ته وړې. دوی استدلال کوي چې د TPS ختمېدا ظالمانه او سیاسي اغیزه لري. دوی وایي حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې په ځانګړې توګه د زیانمنو ټولنو لپاره له پامه غورځولي دي. تر دې پخوا د 2 امریکایي سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کېدا یو تاریخي خیانت بللی و. د امریکا د سنا جرګې غړیو جین شاهین او لیزا مورکاوسکي 13 میاشت د جوزا د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنیو امنیت وزیرانو ته په یو لیک کې لیکلی و چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي، په ځانګړې توګه د هغه افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو. د دغه سناتورانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت خرابوالي ته په پام د هغو افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقیقي ګواښ، ځورونې، تاوتریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخ کوي. تر دې کابو 3 اونۍ مخکې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت TPS پروګرام په د می میاشتې په 20 پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 14 عملي شي. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپټان مایکل وان ویلي د افغانستان کرکټ لوبډله په اسیا کې له هند وروسته 2مه غوره لوبډله ده. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې 13 ورځ افغان کرکټ ملي لوبډلې استرالیا ته په روان 20 اوریزو نړیوالو جام کې ماته ورکړه. نوموړي دغه راز د افغان لوبغاړو وړتیا او د راشد خان لوبډل مشرۍ ستایلې او ویلي یې د افغان لوبډلې راتلونکی د وړاندوینې وړ دی. د همداراز ویلي د افغان لوبډلې له لوري سترو لوبډلو ته ماته ورکول د تعجب وړ خبره نه ده او دا د افغان لوبډلو عالي لوبېدنه ده. تازه د افغان لوبډلې په اړه د افغانستان پخوانی روزونکی انضمام الحق ویلي د راشد خان شتون د دې لامل شوی چې افغان لوبډله سترې لوبډلې ته ماته ورکړي. د ده په خبره راشد خان لوبډلې ته د سترو لوبډلو د ماتولو ذهنیت ورکړی او د خپله ستر لوبغاړی دی. د افغانستان وروستۍ بریا د کرکټ د ګڼو مبصرینو پام ځان ته اړولی دی.